ولیا دا د هغه افغاني زوی دی کوم افغاني چې زمونږ وطن زمونږ دې پاکې ځمکې ته په بد نظر کتلی دي په سوشل میډیا او فیسبوکونه زمونږ وطن زمونږ پاکستان ته سپکې سپورې ویلي زه د هغه افغاني زوی چېرته هم په دې خپله خاوره ښخېدو ته نه پرېږدم پوه شوې ملک صاحب دا ماشومې ما خورې ده هی د پلار د بدو ورځو نه موږ نه یو خبر او دا د افغانستان نه پاکستان ته اوبه راوړلی ده 15 ورځې ده دا لاس خراب شوی دی ملک صاحب مهرباني وکړئ دا ښخېدو ته پرېږدئ ملک صاحب دا ښخېدو ته پرېږدئ د مشرانو متل دی چې اول به په آخرت قطع او اوس په دنیا خیجي دا خو الله پاک هغه افغاني ته خو وا چې دلته کې د هغه لاش راغی او بله دا چې هغه افغاني زمونږ وطن زمونږ پاکستان ته په سپک نظر کتلی دي زه به چېرته هم د هغه زوی په دې خپله پاکه خاوره ښخېدو ته پرېنږدم پوه شوې ملک صاحب د دې ماشوم پلار که بد کړي دي او که ښی کړي دي لاش خرابېږي او بدبو کوي دلته یې ښخېدو ته پرېږدي ته خو غلی کښېنه ستاسو سره خو زما زوړ حساب کتاب پاتې دی هلکه لرې کړئ دا کټ د دې ځای نه مفتی صاحب عجیبه د جهالت منظر مو ولیدو د کلي ملک صاحب د افغان ماماخوری سپارلو ته نه پرېږدي استغفرالله زه به چوړیا ناشته سبق یاد کا زه دا خبره بد کړې اتیقه راځه چې لاړ شو ودرېږئ دا مړی چېرته وړئ مفتي صاحب مړه خرابېږي 15 ورځې په اوبو کې شوي دي او ملک صاحب یې ښخولو ته نه پرېږدي پسې افغانستان ته وړو مفتي صاحب پسې افغانستان ته وړو ښه دا خبره ده راځئ د ملک صاحب سره زه خبره کوم ملک صاحب خبره واوره جی مفتی صاحب ملک صاحب تاسو دا مړی سپارل ته ولې نه پرېږدئ مفتی صاحب د دې مړي پلار زمونږ وطن ته سپک کتلی دي ملک صاحب کله چې انسان مړ شي نو د بخانې شي او د مړي سره خو چا پښتو نه ده کړې موږ د یوې کلمې مسلمانان یو ملک صاحب د دې ماشوم د پلار په غلطیانو په وجه باندې دې ماشوم نه سزا مه ورکړو نه مفتی صاحب په دې به رانه نه خفه کېږئ ولې چې دا زمونږ د ملک د عزت سوال دی راځئ هلکانو افغاني وروره معافي غواړم ما ستاسو دپاره هېڅ ونه کړی شو افغاني وروره خفه نه شي نن د یو جاهل وړاندې یو عالم پاتې راغی د ماشوم دغه لاش افغانستان ته یوړی شو او هلته وسپارلی شو خو د کلي د خلکو او د مفتی صاحب په زړه کې د ملک دپاره نفرت پیدا شو او د ملک صاحب د مشرۍ قدر ختم شو خو ګورو چې بیا څه وخت پس څه وشو
الله وبخا یو ضروري اعلان واورئ د ملک امیر رور په حق رسیدلی دی د ماسپښین د مانځه نه پس به جنازه وي السلام علیکم مفتی صاحب د جنازې ټیم نږدې دی ملک صاحب وایي چې لږ زر راځي ملک صاحب ته وایه چې الله پاک دې ستا برکتونه او عزتونه نور هم سیوا کړي خو ورته وایه چې مفتی صاحب وایي چې زه ستا د روح جنازه نشم کولی مفتی صاحب ډېره ښه ده السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب خیر شه تاسو زما د ورور د جنازې نه ولې انکار وکړو؟ ملک صاحب څنګه چې څه وخت مخکې تاسو زما د خبرې نه انکار کړی نو دغه شانتې زه اوس ستا د روح جنازه نشم مفتی صاحب دا تاسو څه وایئ؟ د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مفهوم دی چې د یو ښه انسان وفات وشي د هغه په جنازه کې شریک خلک بخښلی کېږي او بیا تاسو خو زموږ د جومات امام دی مفتی صاحب مهرباني وکړئ او زما سره زما د ورور جنازې له لاړ شئ د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ارشاد مفهوم په هغه ورځ خولې نه نه راتلو او په هغه ورځ د الله نه یره نه کېده زه د هغه افغاني زوی چېرته هم په دې خپله خاوره ښخېدو ته نه پرېږدم د مشرانو متل دی چې اول به په آخرت خطا او اوس په دنیا خیږي هلکه لرې کړئ دا کټ د دې ځای زه په خپلو پښو ډېر پښېمانه یم ما هغه ورځ د هغه ماشوم د لاس ډېره بې حرمتي کړې وه ما ته احساس وشو ما چې څه کړي دي خبي نه دي کړي مفتی صاحب زه ډېر پښېمانه یم ډېر پښېمانه ملک صاحب ما هم دغه غوښته چې تا ته احساس وشي مفتی صاحب زه د معافۍ لایق خو نه یم خو د روح د غم د ګذر کېدو نه بعد به زه د ماشوم مور او پلار له ضرور ورځم چې د هغو نه معافي وغواړم ملک صاحب ډېره ښه ده ستاسو توبه دې الله پاک په خپل دربار کې قبوله او منظوره کړي او د جنازې وخت پوره دی راځئ چې لاړ شو مفتی صاحب मुझे होइतो से वतनों प्रेशर आ रहा है बस मुझे इसी तरह गुस्ती हूँ افغان وروره زه په خپلو پښو ډېر پښېمانه یم چې ستاسو نه په بار بار معافي غواړم افغان وروره ما معاف کړئ ملک صاحب ستا معافۍ ته هېڅ ضرورت نشته ما کار داسې کړی چې هغه د کولو نه کوم وطن چې زه په کلونو په امن وساتلم ما په هغه وطن پسې سپکې سپورې ویلې وې د ستا نه او د ټول پاکستان نه معافي غواړم ښه ده چې مونږ پاکستان او افغانستان خپلو کې روغ شو مونږ د یوې کلمې مسلمانان پښتانه روڼه یو او بیا د لر او بر پښتنو خو وینه شریکه ده الله دې زمونږ ورورولي قایم او دایمه ساتي آمین منګلر بر پوختن ټولی اورونه رونایو منګلر بر پوختن ټولی اورونه رونایو
لر او بر پښتانه د یوې کلمې مسلمانان رونه دي او د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث مفهوم دی چې مسلمانان په شان د یو وجود دي چې کله په یو حصہ درد وي لکه چې په ټول وجود تکلیف وي. مطلب دا دی چې کله په یو مسلمان تکلیف وي نو دا تکلیف په ټول مسلمانانو او په ټول امت وي. راځي چې عهد وکړو او ټول مسلمانان یو شو، کلر دي او قبر دي. मज़ीद दी किस्म वीडियोस कतो द पारा ज़ुमुंग यूट्यूब चैनल वादी स्वात वाइन ज़रूर सब्सक्राइब कई और द घंटे निशान हम दबाव कई. में गजल निमगाड़े दे निमगाड़े दे और बल निमगाड़े दे में गजल